یو صحابي راغی معاویه القشیری رضی الله عنهم تپوس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله پمن کې د یو زنانا دی وی خزي پمن باندې څه حق دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ان تطعمها اذا طعمته، چې تبا غیلم خوراک ورکې چې کم ځان لکې ځان له خوراک کې نه غیلم ورکې دانه چې ځان خموړ کې به دنه جوټه پاتې شنو د سپي په شان تا غیله ورکې. بعضې کسانی کړه په دې باب کې دومره ظلم کوي، بدماش پیسانه جوړ کړي او کور ته چې ورنه وزیاله راوړي شیر مادر به ځان جوړ کړي ارڅ بران غاړي خزه خو دې دولګي مړ شي الته خزه څه حق ته چې مان دا غواړي وي نه کم خوراک ځان لکه هغه خزلم ورکوا دا ول انسان نه دی دل الله حق ورکړي ان تطعمها اذا طعمت خوراک به ورکې چې کوم ته په خپل باندې ځان له خوراکي وتکسوها اذا اکتسیت کپڑے به ملاخله کړي چې کپڑے ځان لګي ځان له کپڑے کې خزلم کپڑے والا او دا صدقه ده ګوري دا نفس یوازې داغه فرضي حق په مونږ باندې غني نه چې ثواب پکې نشه ثواب هم پکې دی. یو پیر یو صحابي غالبا سمر ابن جندب دی غالبا یو پیر یو کسویل زویل بازار ته ځل صدقه کومل هغه لاړ چې صدقه بکینه لاړ نه د کپڑے واغستري خپل کور والا هغه ورته تا ویل چې صدقه کوم تا خو صدقه ونه کړه تا خو کپڑے واغستي ویل ولې دا صدقه نه ده د کور والا کپڑے غسل صدقه نه ده ویل دا صدقه ده د کروسای کې موږ روایت ذکر کوو وتکسوها اذا اکتسیت ځان له کپڑے کې کور علم کپڑے کوا ځان له کپڑے وکي اختر به کې مناو کې کور ال تیوی هغه سړی کپڑے یسری کوي ځان له دا ظلم ته دا ناروا ده. بل دریم پکې دا وتل ولا تضرب الوجه په مخ باندې وګوري وال نکي او مخ باندې وال ګوري یاد لري زمرونو د یو انسان په مخ باندې وال ناروا دي هر انسان چې وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت کې راغلی لا تضرب بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته په مخ باندې څوک ما وګوري ځکه الله آدم علیه السلام د په صورت پیدا کړی دی. امام ابن خزیمه فرمایي کتاب التوحید کې هغه دې مطلب دا لري چې یو سړی تا په مخ باندې وانه وي دسي محسوس کړي چې ما آدم علیه السلام په مخ باندې والي نعوذ بالله خطرناک خبره ده. په مخ باندې به گزار نه معشوم لور کې نه بغټ لور کې خزل په مخ باندې گزار نه ور کې ولا تضرب الوجه ولا تقبح کنزل به وته نه کې ګوري خزه ته کنزل نه کې خلافا للبشاطنه پښتنو له خلاف پښتانه وي چې ما کنزل نه کلی زما کړه اساسيږي دا خو زما د روح غذا ده زما جذبات زما رسول بڑاس دا خو د کنزلونو بغیر کینی سری بودنم چې ما کنزل کړي نه نو زه خو به پښتون نه یم نه پښتون ته ځان ته ویل اول کته ځان ته مسلمان لاول وي ته بل اول ځان ته مسلمان موږ لاول مسلمانان ورسته پښتانه یو غوري دا نه چې کنه لاول پښتون هم به ورسته مسلمان نه نه لاول مسلمان مسلمانی بل اولی پښتنولی ورسته نبی وی کنزل باندې کې دیو سه براول کینو خزي ته کنزل شروع کینو دا اول سر نه اخیره پوری د سي کنزل با پاتې نه په ډکشنری کې به هم داسي باج کنزل نه چې کوم د کړي ډکشنری هم نرالی د سي کنزلی وکي ولا تقبح کنزل باندې کې ګوره زمون خو کلام د کنزل نه بس جوړلې کمن خزه ته आवाज کوم په کنزلو کې आवाज وته کو ته چې سالند راواله عام د کنزلو کې بہت आवाज کو وبر اولام په کنزلو کې بہت आवाज کو او بیا ول کنزو سو غمور پلار ول کنزو غلطی چا کړی دا او کنزو سو کو دم څه عقل له چې غلطی چا کړی دا کنزو ما سو کو زمانو دا کنزلی کول دا د منافق صفت دی ګوره من خو په دیم نه پویګو من کسان ته کنزل کوم نه پویګو په ځان باندې ځان ته پازیټیو کې کنزل من کوي ماشومان ته چې کنزل کوم ځان ته کنزل دي کنه نمنګ یو ځای کې طالب ورې کې نو یو کسو نمنګ استادو هغه ورګه ازوی څوران کارو چې ازوی واه چې ویوانه دغه په دوران کې او هني په دوران کې ورته ویل د خرزواویل هغه طالب ډیر روان او غزوی راغی هل بابا لیونه شي موږ ولې ځان ته کنزل کوي ول ما ته چې د خرزوان زه خو استاد یم ویل موږ په دغه هم نه پویګو خپل زوی ته کنزل کوم دی وای نه پویږي دا ځان ته کنزل کو دغه ته کنزل ولا تقبح
کنزل باندې کې ولا تهجر الا فی البيت خیسر وران راولي ورانه وسره په کور کې ګوري په کور کې به پرې دی دا نه چې تا وسره وران کړه او د وزله کورنه او د وزه غریب کله یو طرف ته منډي کله بل طرف ته منډي ستاو د خځې خپل منځ کې ورانه د نو ستاسو جوړم به خپل په کور کې راولي ولی بار ته راز راو باسي